jungle. السلام علیکم، زه یم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. هر کاروبار او په خاص توګه د پرایویټ هسپتال لپاره موزون سات پلازا شیرګړ. موزون لوکیشن 3 منزله عمارت دارالعلوم شیرګړ ته بالکل مخامخ سات پلازا. د پلازې د اخیستو خواهشمند 0311 68 33 500 باندې رابطه کولی شي. دارالعلوم ته بالکل مخامخ سات پلازا د هر کاروبار لپاره موزون که اخیستو خواهشمند رابطه وکړي. سات پلازا شیرګړ. د کرونا وایرس له سببه په تیرو 24 غنټو کې 15 کم 80 کسان نور مړه شو. د لاهور های کورټ د احتساب عدالت جج جسټس ارشد ملک د نوکرۍ نه وویستو. د احتساب عدالت جج جسټس ارشد ملک پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته سزا اورولې وه. د ټرین په حادثه کې د 20 سیکانو یاتریانو سره 20 کسان مړه شو. په دارالعلوم اسلامیه عربیه شیرګړ کې اور ولګېده. په دریم چت کې واقع رهایشي بلاک په مکمله توګه وسوځېده. وزیر اعظم عمران خان د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. په دې اجلاس کې د پوځ سربراهانو هم شرکت وکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د وزیر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې د په دفتر کې ملاقات وکړ. د خزانې وفاقي مشیر عبدالحفیظ شیخ په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق او د مسلم لیگ احسان اقبال د جماعت اسلامي د پخوانی امیر سید منور حسن په یاد کې ریپرنسټه وینا وکړه. صوبائی وزیر اطلاعات اجمل وزیر میډیا له بریفنګ ورکړ. د پنجپیر مولانا طاهر د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره ملاقات وکړ. اوس د دې خبرونو تفصیل. وایي چې کرونا وایرس په ملک کې په تیرو 24 غنټو کې نور 15 کم 80 کسان ووژل.
په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس د مریضانو په شمیره کې د 3273 نوو کیسونو اضافه شوې ده. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ته هم کرونا وایرس ولګېده. تر اوسه پورې د کرونا وایرس 1,15,680 مریضان صحتیاب شوي دي. د فاروق آباد د ریل ګاډي په حادثه کې د 20 سیکانو یاتریانو سره 20 کسان مړه شوي دي. وایي چې دا سیکان یاتریان په کم کوسټر کې سوارو، هغه کوسټر په دې پیښه کې په 2 حصو کې تقسیم شوی دی. دا سیکان یاتریان په دې کوسټر کې د ننکانا شریف نه ګردوارا سچا سودا ته تلل. د اطلاعاتو مطابق ریلوے پاټک بندو، د کوسټر ډرایور د جلدبازۍ نه کار واخیسته چې د هغې په نتیجه کې دا پیښه مخې ته راغله. وزیر اعظم عمران خان د اعلی سطحي اجلاس وکړ. په دې اجلاس کې د پاک فوج سربراهانو هم شرکت وکړ. په اجلاس کې د امن و امان په حواله باندې په مختلفو امورو باندې غور وشو. اجلاس کې په سیکیورټي باندې تفصیلي غور و هوس هم وشو. سیاسي او عسکري قیادت په دې خبره باندې متفق شو چې د ملک تحفظ به په هر قیمت باندې یقیني جوړولی شي او په دې لړ کې به د هر قسم سخت نه سخت قدم اوچتولو نه دریغ نشي کولی. په دارالعلوم اسلامیه عربیه شیرګړ په 3 منزل کې په رهایشي بلاک کې د شارټ سرکټ نه اور ولګېده. د اور لګېدو په اطلاع باندې د ریسکیو 112 او د ټیمې فایر فایټر ټیمونه په موقع باندې ورسېدل او د اور وژنې دغه سخت عمل یې شروع کړ. دغه رنګې په اطلاع میلاوېدو باندې د شیرګړ پولیس تانې د ایسیچو عبدالسلام خان په قیادت کې پولیس پارټي هم په موقع باندې ورسېده. په دارالعلوم اسلامیه عربیه کې د اور د لګېدو خبر په پوره علاقه کې د ځنګل د اور په شانتې خور شو او د سترګو په رپ کې په زرګونو خلک دارالعلوم اسلامیه عربیه شیرګړ ته ورسېدل. د ریسکیو 112 او د ټیمې د فایر فایټر ټیمونو سره امداد شروع کړ. د اور د وژنې په عمل کې د ریسکیو 112 هتیانو تغبیي او د مردان فایر بریګیډز حصه واخیسته. د اور د وژنې په دې عمل کې د ریسکیو 112 د هتیانو SHI داود خان په خپله باندې د فایر فایټر ټیمونو قیادت کوي. زمونږ په خپله پوهې د الله د طرفه دی دا هر څه او دا کېږي او بنده چې پیسو نه صبر وکړي. مولانا صاحب اوس تازه څه صورتحال دی، خلک دا معلومول غواړي د روم کې اور لګېدلی دی، نقصان وشو، څه وشو، اور د کم صورتحال دی، څه نقصان شوی دی که نه، دا تاسو خلکو ته ووایي. لږ په تېزه خبره وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ټولو شکریه ادا کوم چې تاسو د دې دارالعلوم سره د سره د خپل همدردۍ اظهار وکړ او الحمدلله د 11-22 هم مشکور یو د دې انتظامي او د عوام مسلمانانو هم موږ شکریه ادا کوو چې د هغوی په تعاون سره الحمدلله اور مکمل ختم شه، کنټرول شه او هېڅ قسم څه جاني یا څه نقصان پکې نه دی شوی. دا د جومات درېیمه آخري حصه وه، په هغې کې چې کوم دی دا اور لګېدلی وو، په هغې کې څه بعضې بسترې پرتې وې، نور څه داسې ډېر طالبان او الحمدلله یا دارنګې نور څو انساني نقصان پکې نه دی شوی، جاني نقصان نه دی شوی، څه لږ بسترې
MP جمشید خان محمد دارالعلوم اسلامیه عربیه شیرګړ ته د اظهار یکجهتۍ دپاره ورغی. د مولانا محمد قاسم سره ملاقات وکړ او د سره د همدردۍ اظهار وکړ. د دا خبره هم وکړله چې دی به د دارالعلوم د طالبانو چې کوم نقصان شوی دی د هغې سره به د خپل جب نه مالی امداد هم کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د وزیر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې د ده په دفتر کې ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې د صوبې د مالی مشکلاتو او معاشي مشکلاتو په حواله باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې. د پنجپیر ممتاز علم دین مولانا طاهر د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې په ملکی سیاسي حالاتو او نورو معاملاتو باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې. د خزانې وفاقي مشیر عبدالحفیظ شیخ د ECC د اجلاس صدارت وکړ. په اجلاس کې د ملک په معاشي صورتحال باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې. د جمهوریت اسلامي د پخوانی امیر خدای بخلي سید منور حسن په یاد کې تعزیتي ریفرنس وشو. دې تعزیتي ریفرنس ته د نورو نه علاوه د جماعت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق د مسلم لیگ احسن اقبال او د جماعت اسلامي امیر العظیم وینا وکړه. د اطلاعات او تعلقات عامه صوبایي مشیر اجمل خان وزیر میډیا ته د بریفنګ په دوران کې وی چې په صوبه کې د کرونا وایرس صورتحال لګیا د ورځ په ورځ باندې ښه کیږي. د زیاته کړه چې صوبایي حکومت کرونا وایرس د سیریس میټر په تور باندې اخیستی دی. د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. د هر کاروبار او په خاص توګه د پرایویټ هسپتال دپاره موزون سات پلازا شیرګړ. موزون لوکیشن 3 منزله عمارت دارالعلوم شیرګړ ته بالکل مخامخ سات پلازا. د پلازې د اخیستو خواهشمند 0311 68 33 500 باندې رابطه کولی شي. دارالعلوم ته بالکل مخامخ سات پلازا د هر کاروبار دپاره موزون که اخیستو خواهشمند رابطه وکړي. سات پلازا شیرګړ. کتونکو پشتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.